أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله مولانا العظيم. د دنیوي ژوندانه ظاهر ښه ګڼل او د دنیوي ژوندانه هغه د ښایست او د سینګار مظهر دا انتخابول او خپل ټول فکر او سعی په همدې کې مصرفول الله تعالی له دې نه مونږ منع کړي یاستو چې د انسان ټول څه ذهن او غم او فکر یې همدا دنیا وي او د دنیا د ګټلو په هکله د دنیا د متاع د ترلاسه کولو په هکله ټول فکر یې په همدې کې وي. آخرت هم ترې نه هیر وي، ثواب هم ترې نه هیر وي، د الله تعالی خوښي هم ترې نه هیره وي، هر څه ترې نه هیر وي او بس ټول فکر و مشغوله یې همدا د دنیوي ژوند وي او له همده سره په ده کې مهارت لري، مهارت او آخرت یې پرې کړی وي. د دنیا په مسایلو کې دنیوي متاع د ترلاسه کولو په هکله بلکل یو ځانګړی چالاکي لري، مهارت لري، پوهه لري او اخواته بیا د آخرت په هکله نالوسته وي، بې سواده وي، هېڅ کار یې ورسره نه وي. نو دا ډېر یو غلط حالت ده. الله تعالی مسلمانان له دې نه منع کوي، بلکې دا خو د کافرانو صفت ده چې هغوی د دنیا ګټلو لپاره داسې لارې چارې لټوي او چې ښه پکې تکړه دي، تخصص پکې لري، په اصطلاح مهارتونه لري، له حرامو لارو، له ناروا لارو، له هر نوع لارو نه، له دوکې نه، له خلک تېرویستو له لارو نه او بیا آخرت په هکله هېڅ آخرت نه بیخي غافل دي، ناخبره دي، جاهل دي د آخرت په هکله. نو دا خو د یو کافر ژوند ده. د مسلمان ژوند باید نسي وي، داسې نه وي د مسلمان ژوند چې هغه خدای مکه له کافر نه په دنیوي مسایلو کې دی ترې نه ښه مهارت ولري او د آخرت په هکله د کافر غوندې ناخبره وي، بې باکه وي او هغه ورته بې ارزښته وي. نو الله تعالی له دې نه مونږ منع کوي. دا په دې خاطر باندې دا لارښوونې دي چې مونږ دا د دنیوي موقت او د عبوري مرحلې چې د هغه دغه ټول څه زینت او ښایست یو څو ورځې ده او د یو څه وخت لپاره ده، دا مونږ له هغه خپل غټې کامیابۍ نه، له هغه خپل ستر فوز نه چې په آخرت کې د دایمي ژوند ده، تلپاتې ژوند ده، اول ته د سعادت، نیکمرغۍ او د خوښیو نه یو ډک ژوند نه مونږ محروم نه کړي. نو الله پاک مونږ ته په قرآن کریم کې په مکرر ډول باندې او په متنوع او مختلفو لارو نه مونږ ته همدغه لارښوونې کوي. نو دلته د کافرانو یو صفت بیانوي الله تعالی چې دوی د دنیوي ژوند په هکله ډېر ښه علم لري، پوهه لري، مهارت لري، تخصص لري، خو بیا د آخرت په رابطه بلکل ناخبره، بې سواده او داسې ړانده و کاڼه د آخرت نه. نو دا د کافرانو عمل ده چې مؤمنان باید له دې هغه نه لاس واخلي او داسې ونسي. الله تعالی د کافرانو په هکله فرمایي چې وعد الله لا یخلف الله وعده، دا د الله تعالی وعده ده، دا د الله پاک وعده ده او الله پاک خپل وعده حتما ترسره کوي. نو ولکن اکثر الناس لا یعلمون، که څه هم زیات خلک چې کافران دي او ایمان نه لري نو هغوی بیا د الله په وعدو باندې باور هم نه کوي چې زه قیامت نسته ده او په قیامت کې حساب و کتاب داسې خبرې دي. نو دا خلک چې څوک داسې ګمان کوي چې د الله تعالی وعدې صحیح نه ګڼي او په هغو باور نه کوي، نو دا هغه خلک دي چې یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، دوی پیژني یا دوی پوهیږي د دنیوي ژوند په همدغه ظاهري مظهر چې ده، دا د دنیوي ژوند همدغه شی چې ښکاریږي
مال ده، پیسې دي، خوندونه دي، باغ ده، پټی ده، موټر ده، پیسې دي، این دا شیان. نو هغوی د دنیا ژوند همدغه ګڼي چې دنیا ژوند خو نو همدغه ده، ښه وخوره او ښه وڅښه او ښه واغونده او ښه بېغمه او بې درده او بې مسؤلیته ژوند وکوه. نو دنیاوي ژوند خو همدغه ده چې باید کافران په دې نظر دي چې انسان باید دقسې ژوند وکوي. نو الله تعالی د کافرانو په هکله د هغوی صفت دغسې بیانوي چې یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، دوی د دنیاوي ژوند همدغه ظاهري برخه پیژندلې ده او په همدو میین دي او همدغه یې هدف ګرځولې ده. په داسې حال کې دنیاوي ژوند بلکل یوه ارزښتناکه مرحله ده، یوه مهمه مرحله ده، یوه خطرناکه مرحله ده چې دا باید هوښیار خلک، ایمان والا خلک، هغه باید دا د آخرت د ګټلو لپاره وسیله او سبب وګرځوي. نو الله پاک فرمایي چې یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. دوی پوهه لري د دنیوي ژوند د دې ظواهرو په رابطه باندې، د ژوند د ښایست، د ژوند د ګټو، د ژوند د مزو، د خوندونو په هکله ښه معلومات لري او ښه یې پیژني او همدا یې خپل هدف ګرځولی ده. او په داسې حال کې چې وهم عن الآخرة، له هغه بل ژوندانه نه، د آخرت له ژوندانه نه، له قیامت نه، د تلپاتې ژوندانه څخه هم غافلون، دوی بیا ناخبره دي، بې پروا دي، هېڅ ورته ارزښت نه لري او له هغه څخه ړانده او کاڼه دي. نو په دې توګه مسلمانانو ورونو دا مسله باید موږ ته ښکاره وي چې خدای مه که داسې نه سي چې موږ ته ټول ارزښت او هغه د دنیوي ژوند او د دنیوي ژوند متاع او ښایست ولري او زموږ ټوله علم، زموږ ټوله پوهه، زموږ ټول استعدادونه، زموږ ټول مهارتونه یوازې د دنیا د ژوند په همدغه برخه کې څرخیږي او له دې نه اخواته موږ له آخرت نه غافل اوسیږو. نو دا خو د کافرانو حالت او صفت ده. الله تعالی دې موږ له دغسې حالت او صفت نه وساتي. همداسې الله تعالی یو بل مبارک آیت کې همدغه قضیه چې څوک یوازې د دنیوي ژوند د مظاهرو پسې ګرځي او همدا یې هدف ګرځېدلی ده، نو دا په هکله یو خطرناکه خبره دا کوي چې څوک چې داسې ژوند کوي چې هغه له آخرت نه غافل وي او هر څه هم او غم یې همدا دنیا او د دنیا ښایست وي، نو د ده د اعمال چې په دې دنیا کې څه دي دا به همدلته ورک سي. چې قیامت راسي نو دی به حیران وي، هېڅ شی به ورسره نه وي. دا ټول کړه وړه، دا ټول ژوند چې په دنیا کې کړی ده هغه به دته په درد نه خوړل کېږي، هېڅ شی به ورسره نه وي، لکه هېڅ شی ورسره خو د آخرت لپاره خو د ایمان نه درلوده، په آخرت خو د باور نه درلوده، نو د آخرت لپاره هېڅ کار نه ده کړی او آخرت خو ځان ته کار غواړي. انشاءالله وروسته به راځو څوک چې آخرت ګټي هغه به څه کوي، د آخرت د ګټلو خو خپل یو څه کارونه دي چې باید هغه ترسره سي. نو الله پاک فرمایي د سورت کهف په تقریبا آخرنیو آیتونو کې 103 آیت کې الله تعالی فرمایي قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ته دې کافرانو ته ورته ووایه، ها خلکو ته اعلان وکوه، هل ننبئکم، آیا تاسو خبر کمه زه په هغو خلکو باندې چې اخسرین اعمالا، له ټولو نه زیات عملونه په تاوان کې لوېدلي وي، ټول عملونه یې له لاسه وتي وي او تاوانیان وي، عمل هېڅ شی ورسره شته ده نه، هېڅ شی ورسره پاتې نه ده. داسې خلک در وښیمه، یعنې زه به داسې خلک در وښیمه چې هغه څوک دي چې هغوی خپل کړه وړه خپل اعمال ټولې ضایع کړي دي او هغه په تاوان کې ترېنه تاوانیان دي، اوس هېڅ شی ورسره پاتې نه دي. داسې خلک در وښیمه الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، دا هغه خلک دي چې په دنیا کې چې څه کړي وه، څومره ټول ژوند 80-80 کاله چې دا منډې ترلې کړې وې، دا ټول اوس دې نه ورک دي چې دا څه شی کړي وه دا دنیا کې، بس یوازې پاتې ده، هېڅ شی ورسره نشته ده. نو دا
دا هغه خلک دي چې بس دا غټ تاوانیان خلک دي چې خپل ټول د ژوند هغه د دنیا کې د ژوند د کارو هېڅ شی ورسره هېڅ ثمره یې په لاس کې نشته، هېڅ نتیجه یې په لاس کې نشته، چې څه یې کړي ټول ترېنه ورک سول، ضایع سول او باطل سول او له منځه ولاړل. الذین ضل سعیهم، دا هغه خلک دي چې د دوی ورک سول دوی نه، ضایع سول دوی نه، سعیهم فی الحیات الدنیا، دوی چې کومه منډه ترله کړې وه، کوم کارونه یې کړي وو، کوم زحمتونه یې ویستلي وو په دنیوي ژوندانه کې، او دوی ګمان کوي چې دوی خو ښه کار کوي. اوس دا دنیا کې چې څوک د آخرت نه غافل خلک چې کومې منډې کوي، کوم زحمتونه باسي، نو دوی خو په دې فکر کې دي چې دا خو همدغه ښه کار ده، هوښیارتیا خو دغه ده چې دا موږ یې کوو. نو په داسې حال کې چې دا ټول عمل به یې ترېنه ورک سي، دا به هېڅ ده ته په درد ونه خوړل سي او د په ګټه به رانسي. نو الله پاک وایي چې زه تاسو خبر کړم په هغه خلکو باندې چې اخسرین اعماله، له ټولو نه زیات د عمل او د کړو وړو په له لحاظه په تاوان کې لوېدلي وي، تاوانیان وي، زیانمن وي. دا خلک تاسو ته وښیم، دا هغه خلک دي چې د دوی دنیوي سعیه، د دنیوي سعیه منډه ترله چې دوی کوله، هغه جدیت باندې چې کوم کارونه کول، سبا و بیګا چې کومې منډې وهلې، هغه کارونه ټول اوس ترېنه ورک سوي دي، هېڅ په درد یې ورته نه خوړل کېږي. نو دا هغه خلک دي چې د عمل له لحاظ نه به په ټولو کې تاوانیان وي. نو بناءً خدای مکه داسې نسي چې مونږ په دنیوي ژوندانه کې منډه ترله کوو ټوله د دنیا لپاره وي، او آخرت مو رانه هیر وي، د آخرت ثوابونه رانه هیر وي، او موږ په دې فکر کې یو چې بس ژوند خو دغه ده، او هوښیارتا خو دا ده چې دنیا جوړه کړه، ښه کور ولره، ښه ژوند ولره، بس د نور چا په غم کې مه کېږه، حلال و حرام او د چا حق او آخرت دا نو داسې فکر دا د هغو خلکو فکر ده چې بیا به خپل ټول ژوند به یې ضایع وي، باطل به وي، بې نتیجې به وي، کوټه به وي، او دته به یې یوه ذره ثمره په لاس کې ورته نه پاتې کېږي. نو الله پاک دې موږ ته دغه فکر راکړي چې موږ د دنیا له ژوندانه سره د کافرانو غوندې معامله ونه کوو، چې بس د دنیوي ژوندانه په هکله خو ښه پوهه لرو، ښه هوښیارتیا لرو، ښه وختي ورته جګېږو، کارونه ورته له مخکې نه جوړوو، خو د آخرت په رابطه باندې بیا غافل او ناخبره او بې باکه اوسېږو. الله پاک دې موږ له دې حالت نه وساتي، او الله پاک دې موږ د دنیا په هکله هم صحیح موقف چې هغه یوه ښه وسیله ده د آخرت ګټلو لپاره، له هغې نه ښه استفاده وکړو، او اصلي هدف مو آخرت، او په آخرت کې د الله تعالی رضا وي. الله تعالی دې دغسې ژوند په نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.